د پای اپلیکیشن کاروونکو ته بهترین زیری په همدې فبروري 20 تاریخ باندې پای لانچ کیږي. رسمي بڼه غوره کوي هغه چا چې پای ګټلی دي، پای یې کار کړی دی، وخت یې ورکړی دی، زحمت یې ګاللی، خواري یې کړې ده، روزانه یې کلیک کړی ده، ملګري دعوت کړي دي. نو نن به انشاءالله د دې ثمره ګوري، د دې نتیجه به ګوري. او هغه ملګرو چې تر اوسه په دې خبرو باور نه ده کړی، تر اوسه دا دروغ ګڼلي دي، تر اوسه د وخت ضایع کول ګڼلي دي، لا هم وخت لري، چانس لري، 15 ورځې شاوخوا چې کوشش وکړي پای اپلیکیشن ډاونلوډ، انسټال او اکاونټ پکې جوړ کړي، ملګري را دعوت کړي ورته. نو کولی شي چې په همدې 15 ورځو کې 15 20 40 حتی 100 پورې پای کوینس جمع کړي. که چېرې ملګري را دعوت کړي، ملګرو سره خپل انویټیشن کوډ شریک کړي، او که دا هم نه کوي خپل د ملګرو موبایلونه د کور کې د کور د غړو موبایلونه راواخلئ، هغې کې اکاونټونه جوړ کړئ، په هغې باندې خپل انویټیشن کوډ استعمال کړئ او په دې طریقه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره پای جمع کړئ. نو که چېرې غواړئ اکاونټ جوړ کړئ، دغه ویډیو ستاسو لپاره موږ خاصه کړې ده د اکاونټ جوړولو لپاره. نو مهرباني وکوئ ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ، ډېره اسانه طریقې ده. لومړی به پلی سټور کې پای نیټورک سرچ کړئ، دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ نه وروسته په کنټینیو ویت موبایل نمبر باندې تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ. لومړی به کنټري انتخاب کړئ، افغانستان ټول په سر کې قرار لري، ورپسې به موبایل نمبر داخل کړئ، سبمیټ باندې به کلیک کړئ، ورپسې وړاندې ورځئ. خو موږ نه غواړو موبایل نمبر باندې اکاونټ جوړ کړو، موږ غواړو لومړی په فیسبوک اکاونټ باندې اکاونټ جوړ کړو. نو کنټینیو ویت فیسبوک باندې کلیک کوو، لږ لوډینګ کېږي. لوډینګ نه وروسته تاسو ته صفحه راځي، په هغه کې نوم، تخلص او یوزر نیم انتخابېږي، کوم چې ډایرکټ انتخابېږي د فیسبوک اکاونټ له طریقه. تاسو کولی شئ چې هغې کې تغییر راوړئ، کوشش وکړئ چې خپل اکاونټ د تذکرې مطابق جوړ کړئ. هغه دلته ګورئ ډایرکټ انتخاب شو، از سی سی ټي وي. زه غواړم چې دا د تذکرې مطابق ولیکم، تخلص مې ورته نیازی کړه او دغه راز نوم هم ورته پوره عزیز الله لیکم او لاندې یوزر نیم ورته انتخابوم. یوزر نیم کوشش وکړئ چې ښه دقیق او خلاص غوندې انتخاب کړئ، تر څو تاسو په اسانۍ سره خلکو سره شریک کړئ، ځکه دا ستاسو د انویټیشن کوډ دی او له دې طریقه تاسو پای جمع کولی شئ. چې کله تاسو ملګرو ته ولېږئ، ملګری ستاسو دغه یوزر نیم څخه استفاده وکړي، پای اکاونټ جوړ کړي، نو تاسو ته یو پای جمع کېږي. نو سبمیټ باندې به کلیک کوئ. دلته بیا تاسو ته یو اپشن راځي چې تاسو کولی شئ، تاسو روباټ نه یاست، نو دلته موږ ته لیکلي چې د ټرافیک لایټس انتخاب کړئ. چېرته چې په تصویر کې ټرافیک اشارې ګوري هغه ټول انتخاب کړئ او ویرفای باندې کلیک کړئ. داسې کیدای شي بله پوښتنه راشي، نو هلته چې څه پوښتنه شوې همغه ځواب کړئ او ویرفای باندې کلیک کړئ. اوس به وګورو چې څه لیکي. دا دی بل تصویر یې راکړه. اوس وایي چې هغه تصویرونه انتخاب کړئ چې بس پکې راغلی، هغه ټول تصویرونه مې انتخاب کړو، ویرفای وهم او انشاءالله چې دا صفحه به راخلاصه کړي. نو دلته لیکلي چې this username is already taken already in use please try another one. دا username انتخاب شوی ده، نو زه سره 33 انتخابوم، ورسره لیکم تر څو دا یو نوی یوزرنیم په توګه انتخاب شي. نو کوشش وکړئ چې 11 22 33 داسې عددونه ورسره اضافه کړي تر څو تاسو یوزرنیم انتخاب شي. دلته انویټیشن کوډ دی، زما انویټیشن کوډ تاسو انتخاب کړئ، ذبیحالله الکوزی ولیکئ او سبمیټ باندې کلیک کړئ. نو هغه یوزرنیم چې تاسو انتخابوئ هغه دغه ځای کې په کارېږي. کله چې تاسو بل ملګري ته اکاونټ جوړوئ نو دا انویټیشن کوډ کې به خپل یوزرنیم لیکئ، لکه اوس چې ما عزیز نیازی 33 ولیکه، نو هغه به دلته ولیکئ، سبمیټ باندې به کلیک کړئ، یو پای به تاسو جمع شي او به ستاسو ملګري ته جمع شي. نو انشاءالله چې اکاونټ جوړ شو، ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ، دغه شنو بانجاني ځایونو باندې کلیک کوئ، ټاپ ټو ماین دغه سرکل چې تاسو ګورئ دغه باندې به کلیک کړئ. هر 40 ساعته بعد دلته به یو کلیک کوئ، تاسو مایننګ به شروع کېږي. سټارټ ټور باندې کلیک کړئ، دغه بانجاني ځایونو باندې کلیک کوئ، انشاءالله نور پروسس ختم ده او ستاسو په اکاونټ جوړ شوی دی. کوشش کوئ چې خپل ملګري را دعوت کړئ په دغه 15 شاوخوا ورځو کې، چې هره ورځ تاسو 15 ملګري، 6 ملګري، 7 ملګري، 10 ملګري شاوخوا را جمع کړئ، نو تقریبا 50 شپېته 40 پای جمع کولی شئ، چې دا به ستاسو لپاره ډېرې او بهترینه چانس وي، ځکه 4-15 ورځې خواري ده. خلکو 4 کاله یقین کوي، ما 15 کاله دغه پای اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال ساتلی و او دغه راز تاسو خپل پای اپلیکیشن اوس ښکاره کوم چې ما په خپل پای اپلیکیشن کې څومره پای کوینس جمع کړي دي. تاسو وګورئ تقریبا 900